یوه خبره دغه ده چې ریاست مکمل د بوکلهټ شکار شوی دی. هغه ځکه چې په یو پوره من مظاهره باندې فایرینګ کول، سټیټ فایرینګ کول، بیا هغوی باندې تشدد کول، په دومره زیات تعداد کې ګرفتارۍ کول. د دې نه دا معلومیږي چې دی ډېر کمزوری دی، د کمزورۍ د وجې دی فایرینګ کوي او داسې پوره من خلک ګرفتاروي. سلامونه ملګرو، زمونږ یو مبارز ملګری نعیم چې پرون په دې واقعه کې د پولیسو لخوا زخمی شوی و، دلته زمونږ ډیر ملګري هسپتال ته راغلي وو، د دوی سره مو ملاقات وکړلو. زمونږ ملګري ورسره هر وخت موجود وي. زمونږ د ملګرو حوصلې بلندې دي. نن مازدیګر یې اپریشن وارډ ته دننه کړی و. هلته ډاکټرانو دا وویل چې مونږ اپریشن کولو، خو د ده په خپې کې په دې هډوکي کې 3-4 ځایه کې کریک راغلی دی. هغه د وینې وچولو لپاره تقریبا 3-4 ورځې به نورې لګي، هغې نه بعد به د ده اپریشن کیږي. نو ملګرو، د ده په اپریشن کې به 3-4 ورځې لګي. دغه د ریاست له طرفه چې کم د پښتنو سره ظلم جبر دی، چې کم زمونږ پښتانه دوی په ګولۍ باندې پرون وویشتل، یا داسې نور مخکې ویشتلی دي، یا داسې نور دوی تکلیفات رسوي، یا زمونږ ملګري جیلونو کې دي. په دې باندې زمونږ پی ټي ایم ملګري شاته کولی نه شي. زمونږ دا زخمی ملګري چې کومه حوصله بلنده وه، هغې سره زمونږ نور هم حوصله بلنده شوله. زمونږ ډېر ملګري دلته راغلي وو، اوس هم ورسره دي. نور هم هر وخت مونږ د خپلو ملګرو تپوس لپاره د خپلو ملګرو سره د هرې قربانۍ لپاره تیار ولاړ یو. نو چې څومره هم ملګري دي، دا ډاډه اوسئ، د کراچي پی ټي ایم چې څومره هم ملګري دي، په هر مشکلات کې به د پی ټي ایم سات ورکوي، د پښتنو لپاره به مبارزه کوي، د پښتون لپاره به غږ اوچتوي. زمونږ ملګری نعیم به انشاءالله 3-4 ورځې بعد د اپریشن ممکن شي. انشاءالله دته به هم خدای پاک شفا ورنصیب کړي. دوی په اف آی آر کې لیکلي دي چې د پی ټي ایم له طرفه تشدد وشول، دوی ډزې وکړلې، پولیس یې زخمی کړل. حالانکه د هغې ټولې ویډیوز، ټول ثبوت تاسو کتلی شئ چې ډزې هم دوی وکړلې، ګولۍ هم د دوی استعمال شوي دي، او تشدد هم دوی وکړل، زخمیان کړي هم د پی ټي ایم ملګري دي، او گرفتار کړي هم د پی ټي ایم ملګري دي، او دوی الټا الزام هم په پی ټي ایم لګوي. د دې لپاره مونږ چې څومره هم زمونږ په سوشل میډیا ویډیوز دي، پکچر دي، هغه تاسو کتلی شئ چې دوی مکمل د پښتنو سره ناروا سلوک کوي، او سیند ګورنمنټ چې په دې کې مکمل ملوث دی، هغه مکمل د بوکلهټ شکار شوی دی چې د پښتنو سره یې دا څه وخت داسې ظلم او جبر شروع کړی دی. مونږ به انشاءالله په هر حالت کې د پښتنو لپاره خپله مبارزه جاري ساتو.